السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ شئ. دوستانو، ما په دې دا ځل تاسو له داسې یو ویډیو راوړې ده چې تاسو دا ډېره پیدا ویډیو ده. ستاسو نه یو د موبایل کوډ هېر شي او تاسو پرې نه پوهېږئ، بیا تاسو مصري له ویسئ، هغه ستاسو نه 1.5 سل یا څو افغانۍ واخلي او هغه ستاسو نه کولاو کوي، یعنې تاسو نه پیسې واخلي او بیا تاسو نه کولاو کوي. نو زه تاسو ته یو چل ښیم چې په دې چل باندې تاسو خپل موبایل په خپل لاس کې په خپل کور او په خپله کولاولی شئ په ډېره اسانۍ سره. د 2 منټو کار دی. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو زه یم خیل محمد لالپوروال، نو ستاسو ته په خدمت کې حاضر یم او زموږ پښتون افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د ټول نه مخکې دوستان کومه ویډیو چې تاسو ګورئ، د دې ویډیو نه لاندې تاسو ته سبسکرایب بټن ښکاري، دغه تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ او د ښه کې سره بیل ایکون راځي، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به معلومات درځي، نه تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي او تاسو باید ډېر اسانه کتلی شئ د ټول نه مخکې. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع. نو دوستانو، دې له ما په خپله لاک ورکړی دی، لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ. دې لاک اوس ما نه شو او زه یې نشم کولاولی. نو دا به موږ څنګه اوس کولاو کړو. نو تاسو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ټول نه مخکې اول موبایل بند کړئ او که د چا موبایل نه بندېږي هغو ته هم زه چل ښیم. داسې موبایلونه شته چې هغه بې لاکه بندېږي هم نه، یعنې چې لاک ورکړي بیا بندېږي، چې لاک ور نه کړي نو بندېږي. نو زه هغو ته هم چل ښیم، لکه څنګه چې زه بیا دا موبایل بیا کولاوم. نو تاسو کتل دوستانو، نو تاسو به زور ورکړئ د موبایل ته او بیا به دغه ریسټارټ بټن چې تاسو ته ښکاري نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. بیا ریسټارټ چې څنګه بند شو نو تاسو به دوباره دغه د والیوم بټن، د اواز د تیزولو او دغه د پاور بټن تاسو به دا او د لاندې هم بټن دا به تاسو په یو وار باندې داسې پرس یعنې زور ورکړئ. نو چې څنګه مو زور ورکړه تاسو کتلی شئ، دا شان اپشن یې راشي. نو تاسو په سر اپشن باندې کتلی شئ، نو تاسو په دغه باندې کلیک کړئ او که دغه اپشن ستاسو لاندې وي، یعنې لاندې اخره کې وي یا دویمې درېمې، نو تاسو دغه والیوم د اواز بټن چې دا لاندې، نو تاسو په دې باندې راښکته کېدلی شئ او بیا دغه تاسو چې په کوم بټن باندې موبایل کولاوئ هغه پاور بټن، نو هغه پریس کړئ، نو هغې باندې اوکې کېږي. لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ دوستانو، لکه څنګه چې دغه پاس روبوټ سیسټم نه، نو تاسو دغه پاور بټن باندې کلیک کړئ نو دا به بند شي. نو دا به ډېر وخت اخلي دوستانو، دا شانې بند به نو سرچینګ یعنې دا به پرې روان وي. نو تاسو دې ته صبر وکړئ. نو هغې زه ویډیو سټاپ کوم د هغې پورې، نو بیا به زه بلې زه تاسو ته نور جوزيات هم ښیم. دوستانو تاسو وکتل، نو چې څنګه مو هغه بټن ووالم نو دغه شانې به بېرته هماغه شانې به شي. لکه څنګه چې تاسو نوی اګست نو دلته تاسو ژبه سلیکټ کړئ، یعنې کوم یو لینګویج پې لګوئ، کومه ژبه. نو زه انګلیش یونایټډ سټیټ، بیا دغه شي بټن باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو، نو دا به وای فای د انټرنیټ سیټینګ راشي، تاسو کولی شئ وای فای پکې کنیکټ کړئ. نو دوستانو بیا څنګه مو ورسره کنیکټ وي وای فای په انټرنیټ تاسو اور وي، بیا به دغه نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ دوستانو. بیا په نیکسټ بټن بټن باندې تاسو کلیک کړئ دوستانو او د چیکینګ کنیکشن روان دی، یعنې انټرنیټ سره کنیکټ شوی دی که نه، دلته های. نو دوستانو، نو دغه اوس تاسو موبایل کولاو شو، نو دلته به ستاسو نه کېدای شي هم نه غواړي ستاسو نه دغه ایمیل، نو که درنه ویې غوښتو نو هغه ایمیل ورکړئ. نو که کوم یو ستاسو موبایل کې و، د همدې موبایل کې و، هغه پاسورډ به ورکړئ نو کولاو به شي. او که ستاسو نه هیر شوی وي نو بیا مشکل ده، بیا نشي کولاوېدلی. نو په هغې هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم انشاءالله. نیکسټ ویډیو کې به درته ښیم چې ستاسو نه ایمیل هیر شي او تاسو دغه موبایل نشئ کولاولی، بیا ایمیل ستاسو نه ایمیل غواړي، نو هغه ویډیو هم زه تاسو ته جوړه کړم او کېدای شي ستاسو نه سره هم نه غواړي. نو دوستانو دغه شانې زه تاسو ته روزانه دغه شانې ښکلې ویډیو اپلوډ کوم. نو خامخا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو شیر کړئ دوستانو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو وکتل نو موږ موبایل پورټ مات کړ، نو دا شان تاسو په اسانه باندې کولی شئ دوستانو. او ستاسو نه کېدای شي ایمیل هم نه غواړي، خو دلته چې کوم ایمیل پکې د مخکې باید هماغه ایمیل تاسو ورکړئ. نو تر بلې ویډیو پورې په دې اندازه سپارم، د خدای په امان. نو ویډیو لایک کړئ.